مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ. له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان، بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ. زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي. جزاک الله خیر. ماونه زندانونه ډک کړي دي. افسوس په داسې یو نظام، افسوس په داسې یو کرغړن نظام چې په کابل کې شتون لري، د پردیو په اوږو باندې حاکم. او نن د خوشحالۍ خبره دا ده چې د ګرین ویلیج کرغړن اډه چې کوم د صلیبي یرغلګرو په کابل کې یوازینی مرکز وو، هغه هم نن ړنګ وتړل شو. دا د دې زیری ورکوي چې افغانان به انشاءالله تعالی چې د ازادۍ لمر به ډېر زر د افغانستان په ګوټ ګوټ کې او د افغانانو دا تیر قربانۍ او د روانې قربانۍ به انشاءالله تعالی چې یو زیری ولري ځان سره، او دا زیری رالنډ دی. مننه کوم شاهین صاحب، زه در سره یم انشاءالله تعالی. د نورو ملګرو ته وخت ورکړه. الله دې وساته مبارک صاحب. زه به دغه یو ورور چې دی لاندې د کامرې بندې کې قربانم شم، کامره چې خلاصه کې د خلکو بیا انټرنیټ ضعیفېږي. کامره دې بنده که ورور جسمه، د کامره بنده کې چې زم راپورته کړم، کامره دې تاسو چې خلاصې بیا د نورو انټرنیټ ضعیف شي. دغسې کامرې بندې کړه، که چیرې بیا خوښه وه بیا کامرې خلاصې کړه، دلې خپل ځان ښیي، خپل مخ ښیي، هر شی چې ښیي. را بشو محترم شعیب صاحب ته. شعیب صاحب سلام علیکم، عرض ادب و احترام. الله دې راوله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شاهین صاحب دماغ د سره ده؟ تا غږ بالکل را سره ده. الله دې وساته، ډېر ښه غږ دی. دماغ کې کله ستونزه وي نو زه داسې بس کې روان یم، ماته به لږ وخت راکړئ. صحیح ده، درسره به یم او بس انشاءالله نږدې یم. چار وخت ورسېدلی بیا خپله مایک خلاص کړه راته ووایه. صحیح ده. را بشو حکمت صاحب ته. حکمت صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام شاهین وردک صاحب، افغان مبارز، دغه رقم نور ملګري په سټوډیو کې در سره و ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. الله دې راوله وروره. د موږ موضوع دغه شی ده چې په افغانستان کې دغه کوم ازادي چې راغلې ده، د نن چې امریکایان تښتي ګرین ویل چې خالي کا، سراباد بیز خالي کا، د شوراب نور غونډه ځایونه تقریبا عسکر د 2.5 لکونه خبرې 2500 ته راورسېده، او جو بایدن هم په موږ قدم روان ده، مجبور ده په دوی خپل عساکر ساتلی نشي او په 2.5 زره باندې بیا افغانستان نه نیول کېږي. نو ته مې نه چې افغان څه وایي چې د ازادي موږ ته په قلم لاسته راغله، موږ ته په خبرو راغله، موږ ته په ډولو ډمبک لاسته راغله، څه رقم در لاسته راغله؟ مهرباني صاحب. شاهین وردک صاحب دا خو انشاءالله دا خبره د لمر واضح خبره ده چې دغه ازادي چې کوم نن د غیورو افغانانو په خپل مټ په زور باندې ګټلې، دا خاص او خاص دا د سرونو د قربانۍ، د فدایانو د قربانۍ او د هغه ببرسرو هغه مجاهدینو د هغه سنګرو بالکل هغه چې دغه ازادي وزن لره راوړه. دغه ازادي خپل کګوره ازادي په سوال په زاري چانه ده ګټلې. ازادي چې اصلي ګوره دا قربانۍ غواړي، هر رنګ قربانۍ غواړي. خو الحمدلله د امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد او دغه رقم زموږ بل امیر ملا اختر محمد نور الله مرقده، دغه رقم دا اوس په الحاله شیخ هیبت الله اخوندزاده، د دغه هغه کمانډوي عسکرو، د دغه هغه وفادارو عسکرو دغه قربانۍ ورکړي، او دغه امریکا چې نن پر ګوندو ده، دا خاص او خاص دغه مجاهدینو د قربانۍ د مالو د هر رنګ د میډیا د کلم د خبرو په هر ذریعہ باندې دغه مسلمانانو خپل کوشش وکړه، دغه ازادي او ځان ته حاصل کړه. دا د لمر واضح خبره ده شاهین وردک صاحب. نو الله پاک ټولو هیبتي کمانډویانو ته نور هم برکت، نور هم دغه رقم توفیق د الله طرف څخه ورته غواړم، بس ټول مبارزې دغه رقم فعاله وساتي، او دغه هر ځای چې امریکایانې دا رقم یې رانسکور کړي لکه څنګه چې په افغانستان کې رانسکور کړه. نور مو وخت نه اخلم، الله مو تل راته ژوندي او بریالي لره. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بېشکه چې دا خبره واضح ده چې کار ونه کړي کور په خپله نه جوړېږي، چې ونوځي کار ونه کړي ډوډۍ صحیح ده، الله ورکوي، خوله یې درکړې، ژوند یې درکړی، هماغه باید په سوال پیدا کړي، لکه دغه دولت چې په سوال ځان ته ډوډۍ پیدا کوي، په خپله 18 رقم غوښې خوري او بیرون خلک خپلې ګردې خرڅوي. وطن یا بلستان مهرباني وکړه مایک دې خلاص کړه. دغه ازادي موږ ته چا راکړله؟ پنجاب راکړله، موږ ته ایرانیانو راکړله، موږ ته روجان اریکه درتم د اسمان نه راولوېدله، دا د ځمکې نه راووتله، یا د سر قرباني وه چې نن امریکایان تښتي. د امریکایان چا وشړل؟ د دو خاورو نه مجبور یې کړل تښتي. مهرباني. شاهین وردک صاحب امریکایان چې یې خالصه راځم ته دغه وطن سره ته ورته ښه تا ته راځم. سلامونه ټولو ته، خدای دې وکړي ټول. وعلیکم السلام. پانده اوسئ
ګورئ د کوس موږ د ازادي نه خبرې وکړو دا د پیش د وخت نه ډېر مخکې دی د ازادي هغه وخت باندې دا نه چې ګوره نو ازادي په خپل دا وړي چې راځي وړي پیشلغونه چې وړي کیږي د غمزه کې داسې یو رقم بوی لري هوا داسې بل رقم کیږي فضا بل رقم کیږي نن چې دغه امریکایانو پوستې د غونډه افغانستان نه راټول شولې بل اخر نن کابل کې گرین ویلش د منځ وړي هغه گرین ویل چې یو ټریکټر بم په وشو او دا ور په خپل باندې د منځ دي دغه دغه ګواهی ده چې امریکایان وزي او هغه 2 لک عسكر د امریکایانو چې نن 2.5 تر ورسېدل دا ګواهی ده دغه وایدا خبر ده او دغه ځنه چې راتیر شي نور د خپل فضا ته چې ګوري دغه نن مثلا مولوي صاحب انصاری په مابین د جمعه کې تاسو خوري منډي ترلې وایلی چې کناران یې راشه هغه مستقیما چیرې درته وایي د میکروفون چې تاسو غلامان یا تاسو د امریکا غلامان یا و شرمې خجالت وباسي تاسو ریکا درته نور ازادي په څه رقم باندې راشي ازادي ته چې داسې لري د تر اوسه نږدې نه ده یعنی تاسو د ازادي چې د دولت بوي د امریکایان بوي هم دغه دزغه غب بوي او تاسو واره مجبن پکې کوي هم داسې ده کنه ګورئ د ازادي موږ هغه وخت وی چې شروع په بل هغه نشي د اشغال نشي که شروع په بل کوم اشغال هغه ازادي نه ده ورور د شمه وردګ ته موږ سم امریکایان نه دی پریخي ته په پنجابیان کې ته خپل باندې و شرمې چې د تا کوړه پنجابی درځي والله بل کې ز پنجابی څخه والله که عرب هم پریږدم په خپل خاور کې راځي او هغه غونډه برسي ملما غونډه یو په افغانستان کې کار راته کوي په خدای چې د چاقو سره تم راشي دغه ته وردګ مې والله کې دی پریږدم په خدای چې سوټي سره دی وینم سوټای د په خله کې درته کوم دا خبرې دي چې بل اشغال وکيږي خوبونه مولې دي نه پوهیږم پس څه شم خړلې دي چې نه پوهیږي بل اشغال چې شي اشغال کوم اشغال ګوره یا تاسو خبر نه یا په چې ځان نه خبره وای او درته د طالبانو جنایت ته پرتګونه غونډي طالب څه جنایت کړی طالب خلکو بمبارد کړی طالب روزانه د امریکا سره لاس یو کړی طالب سکاٹ میلر غلامی کوي طالب ریکا درته مالي د غار کې ور سره نوسي طالب بیچاره په غره کې نوسه ته په خپل باندې په واره کې ور سره نوسي دا واره نزيد ته د کلی باندې ورونو عملیات کوي د خلکو په کورو باندې طالب که زه د اول راوترم کمر شونه ما نوش جان می دي شي کدی کومه وښل نوش جان ولی هغه د ما فامیلونو ما قریه د ما خپلوانو څه ګناه ده هو مې ولا دا غدي درته نوسه مخینات چې نشره کوله ته نو ولې د ما فامیل وژنه ولې د ما بچی شي کړی دونه د کلام زه چې تا وله ما واده زه چې تا وله ما د تا فامیل نه وله ما هر عسكر چې موږ وشتلای دی په جنگ کې په والله بل دغه خور مور ته موږ د خور مور په سترګه کتلې دي پوه شئ اما دا خبر چې ته تاسو د فامیل ته شپټېږي نو زه چیرته ولورم زه مرغې اسمان ته ولوزم خو د موږ کلی نه دفاع کوم په موږ کلی کې زناسه ما ته د ما په کلی باندې حمله کوي ما خو په تا باندې حمله نه کړې پارک باندې تر راځي د هر نور جون د باګراوند نه تیاری راپورته کې داس د ما په کلی حمله وکړي نو زه چیرته ولورم واځي خبره خپل خزینه د خپل اولاد نه د خپل کور نه د خپل وطن نه د خپل دیوال نه د خپل ناموس نه د خپل ننګ نه ته زه دفاع نه کوم چې ګلا نه داسکه کما ګلا نه داسکه کما و مې اصله بادار داسم یاستلی قسم درته خورم پرتګونم تر اوسه پورې په پټې ته پروت دي د تاسو دغه خندا ده دا څه وخت براشي وطن ګونده چې وی خو ته به پلان شي بلې خو ته د ډاون شي یوې خو ته امریکایان نه وي او بلې خو ته دغه ولسوي بیا به درته ایران پاتې وي چې خو سوي د کمونستان هم یو وخت دا وی چې سره اردو زینه چا تر اوسه سره اردو اصل نه ده تاجکستان ونی ورور مایک د خلاص زه خو نه پوهیږم تاسو سره تو کوم ورسې زه تاسو نوبت درکوم خدا ورور غږیږي دغه کمونستان هم وی چې روسان نه دي ډېر خلک هم دا خبرې کوي چې روسان نه دي دا شوروي دي شوروي مخصوص روزانه په روسیا مرته بدل ډېر خلک وی چې اوباما د تور اوباما افریقایي دا نه است کی هغه کامیاب نشو وی بوش دا روزانه د دبليو بوش دی هغه ناکام شو ترامپ لیوانای راغی دا لیوانای دی ډېر خلک منډه ورته ویل تاسو رئیس جمهوران ان باګرام ته منډه ورته وخصله دغه شلینګا او بلینګا دی هغه هم لړای شو دا بایدن چې دغه سپینګری د ریکا درته خدای تعالی د تبالی دا به څه شي چې دغه جمعدین د دوم وضع خراب ده او تر هغه متوي چې نه ازادي ډیره لري ده ازادي ډیره لاندې ده ته ته وخت ختم دی ته وایم ته وخت ختم دی ته یو شی وکړه یا د کمپاله ټوله کا وزه یا راشه د ول سره ودرېګه د ما سم مدرېګه ته مې په کار نه په دوی چې ته مغزه کې خوشاله دي ته افغانستان ته به خدمت نشي کړی ته خدمت روس او امریکا ته کړی دی خپل غونډه مغزه دی حالت سفر کړی یا لاشه قرار روزانه کې نه پکور ذاتی وطن افغانان روزانه 3 میلیون نفوس دغه شل دانه هغه د ټامیانو ته ضرورت نشته دی دا وطن افغانانو جوړ کړی وو
افغانان جوړوي افغانان سیموي هیڅ ضرورت دغه خارجي تامیانو ته نه لري. یو 2 دقیقې نه ورونه نه یم ور بیرته تاسو رسم ګوره زه څه ګوره مور دې په جو کې واچو خو نوبت درکوم یا نور هم وغږی خبر تر سم تاسو سوال مو د تاسو پاتې دی. اوري صاحب سلام علیکم دې کوشش کوم ما خلاص دا لاره دی بدل نوبت دراش بیاتی رابو شو محمد محبوب لغمانی صاحب سلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته ټول ګډونوالو ته مبارک شه په ټول ته الله دې وکړي چې ټول جوړ یاست. شاهین صاحب محترم زما په ان چې څومره فکر کوم ذهنونه په دوه برخو کې وده کوي. یو اړخ په ازادۍ کې او بل اړخ په غلامۍ کې. دا د ځینو ذهنونه په غلامۍ کې ډېره وده کړې چې ډېر رنګارنګ پوښ باطل ادله او باطل استدلالات راوړي د دې په خاطر باندې چې مطلب د ولس په سترګو کې خاورې وغورځوي او ځان په یو نه یو ډول باندې خپل ځان ته خپله ډاډ ورکړي او حال دا چې دوی پوهېږي چې دوی په باطله دي. خو دلته خبره دا ده چې د دوی هغه یا دوه مسل یا عنادن خپله قصدن او عنادن دوی د حق پلوي نه کوي او په حق د حق بیان نه کوي او حق به دا ده چې د دوی په زړونو باندې الله تعالی مهر لګولی د دې په خاطر چې هغه ساده حق او ساده حقیقت ته نشي درکولی. نو او بل نور هغه ذهنونه دي الحمدلله چې هغه د ازادۍ په څانګه کې پرمختګ کړی هغوی الحمدلله حق او باطل ډېر ښه تمیز کولی شي. نو خدای پاک دې موږ او تاسې د هغه په هغه څانګه کې راولي چې هغه ذهنونه د ازادۍ او د خپلواکۍ په څانګه کې پرمختګ کړی. زه به یو لنډ مثال درکړم شاهین صاحب دا خبره د کولو نه دا خو خیر لومبی ځل و چې زه دا خبره کوم. زما یو ورور ملا صاحب رحمت الله علیه نو دا مبارزه ډېر له پخوا نه د الله د رضا دپاره او د امارت اسلامي تر چتر لاندې کوله. نو دلته واده یې موکړو تازه واده وکړو په اومه باندې داسې دوستان راغونډ شول تر دې پورې چې خسرو ځینې دوستانو ورته دا خبره کوله چې ګوره اوس خو د واده مو کوه اوس خو مسؤلیت دې ډېر غټ شو نو ډېر احتیاط کوه او مطلب دا ده چې له دغه ناورین نه او له دغه هغه نه ځکه چې موږ ډېر برید لاندې وو غیر حق برید لاندې وو چې او دا مطلب دا دا خلک دغه کورنۍ څوک ملیان دي څوک قاریان دي څوک دا شه دینداره کورنۍ ده بس چې چېرته به ډس شوی نو بېناموسانو بېویدانو رزیلانو اربکیانو بس د ملت دښمنانو د اسلام دښمنانو به د موږ کورونه څارل د موږ کور به یې څاره اخوا دې خوا به راتاوېدل چې موږ ته یو ستونزه نه یو ستونزه جوړه کړي. خو بالاخره دا خبره به لنډه کړم چې دا دوستانو خو سرګنۍ ټول ورته ویل چې نور د هغه نه لاس واخله. هغه ما ته مخ رابېرته کړه ما ته مخ واړه ورته ما ته یې ویلې د استاد یاسر رحمهم الله بیان ورته واچوه یعنې مطلب دا ده چې زه داسې حیران پاڅېدم چې واقعا مالي انسان تر دې پورې یو د مجردۍ حالت وي او ګوره رسول اسلام حدیث ده چې اولاد د جهاد او د نورو ښو کړنو نه بچ کوي او حال دا چې ده تازه واده وکړو د ده د ایمان د ده د عقیده زه خپله په خارج کې ژوند کوم نو تازه تللی وم په مېلمستیا باندې چې د ده د عقیده او د ده د اسلامیت او د ده د ایمان ما وکته ما له واقعیت ده چې وایي چې مرمه شهید کېږم بیا هم پرې خفه نه یم چې نه مرم غازي کېږم بیا هم پرې خفه نه یم. دوی واقعا په دغه مقوله او د الله د رسول په وینا باندې په کړنه باندې واقعا څه په سلو کې دوی عمل کړی چې هغوی رسول الله تبارک وتعالی وایي محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله. نو واقعا د دوی د ایمان دغه خلک دغه څوک چې د امارت اسلامي او د دغه خلکو د دغو مجاهدینو په حق باندې خوله کږه خوځوي ان شاء الله تعالی لرې نه ده چې الله تبارک وتعالی د دوی په زړونو کې مهر لګوي په زړونو باندې مهر لګولی خو خولې به هم الله تعالی ګونګې کړي لکه څنګه چې خولې د حقیقت له ویلو نه ګونګې کړي او ذهنونه یې ورته فلج کړي د حقیقت له درکولو نه انشاءالله دوی په راتلونکي کې لرې نه ده چې د دوی په ټولو 15 حواسو باندې انشاءالله مهر ولګېږي او دا فلج شي او الله تعالی دې ورته فلج کړي په دې خاطر چې دوی حقیقت نه درکوي حقیقت نه مني. نو دا د خپل د سترګو لیدلی حال حتی تر دې پورې چې په 2014 کال په 8مه میاشت کې د شهادت جام نوش کړو او وړوکی زوی ترې نه پاتې شو چې هغه څو میاشتنی او حتی تر دې پورې چې موږ ټول وکړېدلو د هغه ماشوم په روزنه او د هغه ماشوم په هغه کې منصور صاحب بس دغه دماغ لغمانی صاحب الله دې راته وساته قربان دې شم الله دې زموږ شهیدان وبخښي الله دې زموږ ځوانانو ته د سر د ژوند خیر ورکړي. اجازه شته د ورونه یو سوال وکړم یو سوال د ورونه نرغوندې خپل سوال وکړه زه خیر
ګوره وروره دا تاسو ورور چې دومره د شهادت شوقي و نو واده یې نه ولې کړ چې د یو بل انسان د هغې ژوند د ځانه واده په قرآن کې الله فرض کړی چې ته کولی شې چې واده وکړې. دویم رسول علیه السلام فرمایي لا ضرورة فی الاسلام، په اسلام کې ترک د نکاح نشته ده. او مطلب دا د رسول اسلام وایي تناکحوا وتوالدوا وتکاثروا فإن أبیح بکم الأمم، تاسې نکاحګانې وکوئ، تاسې ودونه وکوئ، تاسې زیاتوالی او ډېروالی وکوئ، ځکه چې زه تاسو باندې فخر کوم ویاړ کوم په نسبت نورو امتونو ته. نو هغه الحمدلله هغه زوی چې پیدا سو هغه زوی اوس وړکی برابر هلی ده الحمدلله. نوم یې پې باندې ډېر یو ستر غازي او ستر مجاهد نوم یې پې باندې ایښی ده او الحمدلله چې موږ ګورو ده کې همقه د ورور اثار مې لیدل کېږي. الله دې ورته عمر اوږد عمر ورکړي. هغه دغه ګوره دغه موضوع دی واده باید وکړو. دا خو داسې نه ده غونډې انسانان مړه کېږي، زه هم مړه کېږم، خو یا به په جنګ کې یا به شهید کېږم یا به روزانه د بام را لوېږم، خو مرګ اخ دی یا به په خپل مرض. نو دا خو داسې نه ده چې واده مه کوئ. ولې واده ونه کړو؟ نر دې واده کړو نسل پاتې کېږي، بله ورځ هم داسې د تاسو نه دغه نسل پاتې دی چې په غوږو کې مضانونه او روسانو هغه رئیس جمهور یې وڅڅول او د تاسو ریښه درته مالته د لینن مفکوره په سر کې وه، اوس هم د ټرمپ مفکوره په سر کې ده. موږ نر غوندې واده شاهین صاحب په ډېره بخښنې سره دی مشر مو اوس ډېر انشاءالله روحي فشار لاندې د اشرف غني چې کله جو بایډن سره د تماس او د اړیکې غوښتنه کړې ده. جو بایډن خبره رد کړې تر څو پورې چې سیاسي اجماع جوړه نه کړي د هغوی پوښتون کې ما ته زنګ ونه وهي، زه د ټلیفون ته ځواب نه ورکوم. اوس درګرده لګیا ده، کله یو سره کله محقق سره ګوري، کله بل دوست سره ګوري، کله بل دوست سره ګوري. نو انشاءالله تعالی دا ټول روحي فشار لاندې دي او انشاءالله الله تعالی خپله شرمولی دي. لغمانی صاحب خیر اوسې قربان دې شم. ځان په غوچه باندې ساتي چې د خلک په سرو کې میخونه وکړي بیر یا په دوستم ساتي. دیدار صاحب سلام علیکم، عرض ادب و احترام. الله دې وکړي چې جوړ صحتمند اوسئ. د موږ موضوع دغه شی دی چې ازادي په سوال په زارۍ او په ډول او په ډمبک باندې نه لاس ته نه راځي. که راتللی فلسطین به آزاد شوی و، برما به آزاد شوی، بیا همداسې کشمیر به آزاد شوی و. دغه د ولس قرباني او د مجاهدینو جهاد و، د افغان ولس جهاد و چې نن امریکا هم موږ ته په سنګر کې هم په دفتر کې هم په میډیا کې په ګونډو ده. مهرباني صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. زما سلامونه شاهین صاحب تاسو ته او د ګروپ ټول ملګرو ته. د الله مرستې الله دې وکړي چې ټول صحتمند اوسېږي. زه به یو خبره د وطن ګوند ته وکړم، بیا به انشاءالله په دې موضوع راسم. مهرباني د شهادت په هغه کې نو کدی خو زه دونه پوهېږم چې دی په دین باندې ډېر کم معلومات لري. همدغه وجه د پرونې د معاهدې ته یې معاهده ویلې، خو د حمزه رضی الله عنه شهادت ته کله اوسه هغه ته کله نکاح وتړله، د شپې باندې نکاح وتړله، یوه شپه یې د خپل ناوې سره تېره کړه او په سبا باندې نو دی خبر څه نبي کریم صلی الله علیه وسلم غزا ته تللی او مغسې په ناپاکه ځان باندې چې خپل دغه یې نه وکړی او دا لاړ ډګر ته اول ته چې دته الله سبحانه تعالی شهادت په نصیب کړي. بیا د ده جنازه چې وه ملایکو وکړه، غسل ورته ملایکو ورکړه او دا یې چې دا ته د الله پاک هدایت وکړي چې داسې یو خبرې کوي چې زه څه وایم. او بل دا په دې کې شک نشته ده چې د دین چې دا قرباني درېدلی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم 23 کاله دغه پیغمبري وس، په دې کې 14 کاله نبي کریم صلی الله علیه وسلم تبلیغ کړی دی، یعنې په مکه معظمه کې د هغه کړی او د دې نتیجه دا وه چې په دې 14 کالو کې 300 یا 350 صحابه وو چې دوی ایمان راوړ په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې. او دغه 10 کاله نور چې کله د جهاد امر وسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې 10 کاله کې الله سبحانه تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دومره فتوحات وکړ چې په ټول دیدار صاحب دلته به داسې یو چل وکړو چې د وطن ګوندم سوالونه لري. دا هغه څوک دی چې یعنې مخالف د طالبانو ده، هغه څوک دی چې دی به یو سوال هم وکړو چې خلک هم خسته نه شي. د دې موږ تاسو نظریات تقریبا یو رقم دي د غونډو د دې نظر د موږ سره فرق لري. پرې د دای د خپل سوال وکړي چې کوم دغه بعض خلک چې سوالونه لري د سوالونه وطن ګوند دیدار صاحب محترم مننه ډېر چې وخت مو زم د دیدار ورنه یو سوال لرم د نکاح په اړه ته ویل. ګوره دیدار ورزنه چې د نکاح وخت چې څوک د شهادت شوق لري غواړي چې ځان خدای کې شهید کړي، نو ولې د یو بل انسان ژوند واخلي تباه کړي او د خپل ورور موي چې دغه پلار مور وي چې ته دغه کار نه وځي، دغه شهادت شوقي چې دغه کار مکه د موږ د لور ژوند ما تباه کوه. وخت چې دغه سیدی نو ولې دغه کار ولې سوال وخت ونی ساتل چې په سوال مې جواب مې درکړ خو ته جواب په دغه نه نیسي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې څو جهادونه هغه وخت کې زخته زیات و، ځکه چې هغه وخت کې کفار په ډیر په زور کې و او همیشه صحابه څو دوی په جنگ کې و. دغه حمزه رضی الله عنه چې و دا یو صحابي و چې د نکاح وتړله د یوې ښځې سره چې دلته د ډېر غریبۍ نه چا ورسره دغه نه کړه، دې ته دا نکاح نبي کریم صلی الله علیه وسلم
چې دا ورته برابر کړی او صحابي ته وویل چې د خپل لور ورته ورکړه. دې قصه لویه ده خو زه لاندې درته وایم چې کله د دې ښځې سره نکاح وسوله نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم دی پرېښوده چې هغه سي زه خیر ده د اوله شپه د نکاح ده دی لاړ نه سي یعنې. نو دوی مجاهدین لاړه جبهې ته جهاد لپاره لاړه. نو چې کله حمزه رضی الله عنه خبرېږي چې زه ما نکاح کړې ده او نبي کریم صلی الله علیه وسلم هلته په سنګر کې ده نو زه به څنګه پاتې کېږم او دی لاړه دغه ته او هلته چې کله دی شهید کېږي نو جهاد چې ده دومره یو مقدسه فریضه ده چې نکاح به ته ځکه کوي چې د اسلام نفوذ دغسې بل دغه مرګ چې دا تقدیر څه شی درته الله سبحانه وتعالی مقرر کړي همغه وخت باندې به وي پوه شوې. نو دا په دې نه ده چې خدای نخواسته دته دا معلومات اوس دی بل ته ځي شهید کېږي په زوره خو ځان نه شهید کوه خو دی لاړه بس الله پاک شهادت په نصیب کړی و او الحمدلله هغه چې د شهید ناوې ده او هغه باید په دې باندې فخر وکړي. ته باید په دې خبره باندې ځان پوه کړې. وګوره وطن ګونده ته څه پوهېږې چې دغه لایف مابین کې یو دم د تا نفس وځي ټس باد دې وځي روژان عباس مړ کېږي نو دا خو دا معنا نه لري چې سړی وایي چې روژان عباس هغه جهاد ته لاړ خو نه پوهېده اوس ته څه پوهېږې چې زه څومره ژوند لرم بل څومره ژوند تا خو نه غږ صبرونه ته د کراوړ خو تاسو نوبت را به شو نوبت د هغه د دیدار صاحب وګوره وطن ګونده په موضوع باندې سوال کولی شو تا نه دیدار به تا نه سوال وکړه چې څنګه ته اعتبار نه لري چې دغه دولت یا دغه امریکان د موږ د خاورې نه وځي دا خاوره خو اجاره کړې نه ده امریکا نه دیدار صاحب سوال تاسو ته وکړه پرېږده چې دا جواب ورکړي مهرباني. زما سوال دا وطن ګونده دلته دا هغه راغلي د امریکایان راغلي کټیو ته دوی په مقابل کې دغه طالبان نه وو راټیټ شوي او دوی سره جهاد نه و کړی. نو آیا ته څه فکر کوې چې د امریکایان به خپل خوښه باندې له دې هغه نه وتل او همدغسې به دا مختورن او په دنیا کې چې ټول دنیا ته دوی ځان وشرموه او وشرمېدل الحمدلله د مجاهدینو د قربانۍ په وجه باندې نو دوی به همداسې خپل په خوښه وتل که څه فکر کوې یا به دوی پاتې سوي وه؟ ګوره وروره که موږ حقیقت وایي اصلا طالبان عامل د دې د راتګ شول دا 2008 کال طالبان نوم هم نوال اوس خوان وکړه طالبان عامل د راتګ د وطن ګونده که ته متوجه سې د امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد خبرو ته په هغه وخت کې چې کله د امریکایان راغله په افغانستان باندې یرغل وکړه امیرالمؤمنین وویل چې دا خو راغله او دا به انشاءالله بیرته همدغسې چې راغله همداسې به دوی هغه کېږي او مجاهدین به بیا بیرته په دوی باندې راګرځي. نو په هغه وخت کې دوی دا دې کې به یو حکمت د الله سبحانه وتعالی و چې دغه په هغه وخت کې یو څه وخته پورې تر څو چې مجاهدین بیرته ځانونه راټول کړي دوی جهاد په هغه وخت کې دوی سره اعلان کړ چې په کوم وخت کې دوی له مخکې له دې څخه حمله وکړي که ته د ملا محمد عمر مجاهد خبرو ته غوږ اورېدلي دي نو تا ته به معلومات وسي جهاد په هغه وخت کې مګر دا چې دوی په کلو باندو باندې په ښارونو کې چون هغه وخت مجاهدین و ټول ځایونه د مجاهدینو په لاس کې او دوی غټ غټ بمونه به هغه غورځوله پنجاودي غورځوله نو خلک په دې کې قرباني ولس زیاته ورکوله نو مجاهدینو عقب نشیني وکړه د یو څه وخت دپاره تر څو پورې دوی ځانونه راټول کړي او دا چې دومره غټه قرباني ورکړه د دې لپاره یو وخت پکار و چې دوی بیرته ځان مستنجمه کړي او بیرته ځانونه راټول کړي چې د دوی په مقابل کې هغه وکړي جهاد بیرته له سره شروع کړي دا په دې نه و چې دوی وتښتېدل خدای نه ګوره یعنې هغه چې وه دی تاسو ملا عمر په دې باندې پوهېدله چې دی به یو وخت ووځي و بیا موږ به جهاد په دې ټولو شیانو خبر و دی دا ګوره دته هغه خو ګوره ولي د الله سبحانه وتعالی ښه به یو خبره یا دته وایه شوې وه غوږ دې ونیسه بعضې وخت کې الله سبحانه وتعالی سړي ته الهام کوي ښه چې هغه یو د هغو نه په دې کې هېڅ کوم شک نشته ده داسې چل ده چې کله هم جهاد شروع سي او د جهاد وعده الله سبحانه وتعالی له مسلمانانو سره کړې ده چې د جهاد په مقابل کې به انشاءالله چې د حق جهاد وي هغه به د کفارو د شکست سبب ګرځي په دې باندې هر مسلمان چې په قرآن باندې عقیده ولري لږ زره معلومات ولري هغه په دې خبر پوهېږي زما ته په هغه وخت کې دا هغه څه ووه چې دا به انشاءالله بیرته راګرځي خو چې کله بیا له سره جهاد شروع سه او بیا دا ګرمه سوله خبره ته یوه خبره زیاته کوې ښه چې د پاکستان یو خبره زه کوم شاهین صاحب بخښنه غواړم دا یوه خبره زیاته کوي چې د مجاهدین چې دي د پاکستان دغه دي لاسپوڅ دي ګوره که چېرته پاکستاني یا ایراني هر ملک چې که چېرته له مجاهدینو سره وکوي او دوی کومک وکړي دا نه ګناه لري نه په دې کې کوم عیب سره چې مجاهدین زه درته وایم چې مجاهدین باید په فخر سره ووایي چې موږ سره فلانی ملک کومک کوي دې کې عیب بخښنه غواړم دیدار صاحب بخښنه غواړم دا شی په دونه باندې نه ارزي دا دومره احمق انسان ده کیا مخکینۍ پوښتنې ته متوجه نه شوې تا ته وایي د بل انسان ژوند څنګه تباه کړي هلته د صحابي واقعه ده چې جنګ یو ناڅاپه واقع شو هغه خبر شه د جنګ نه بیا لاړ غزا کې شهید شه دی د هغه لویه حادثې او واقعې نه خبر نه ده څنګه چې غني همدغسې احمق ده پلویان احمق د نجیب ګوغ پلویان هم ټول د دین نه بې خبره د هر څه نه بې خبره
دا په دونه باندې نه ارزي دې ته ډېر توضیحات مو ورکوه موږ یې عامل شو د څه لپاره موږ عامل شو د امریکایانو د راتګ شاهین صاحب بخښنه غواړم داسې یو چل دی ګوره وطن ګوند